ستاسو دپاره راوړي پروګرام مشالونه. او په دې پروګرام کې به راوړو مونږه ستاسو لپاره د پښتنو هنرمندانو او اداکارانو سره خوندورې مرکې. چاته ټماټر او چاته ټیپر او چاته سود او استادان ورته نمونه اخلي. نو دومره ورانو وړو سره ستاسو زندګي څنګه تېرېږي؟ زیات کار هم په څه باندې کړی، طنز و مزاح باندې مو زیات کار کړی دی، سنجیده کار مو زیات کړی دی. زیم خان د زمانې نوې مال شته نه دانې هغه هم داسې هټ کړو. متل جوړ شوی متل چې جوړ شوی پرونه هم زموږ کلي کې څوک لګي وایي زیم خان د زمانې نوې مال شته نه دانې. حاجي ګرانو کتونکو په دې خپرونه کې به موږ د دغه فنکارانو او دغه هنرمندانو سره کوو د هغوی په ذاتي ژوند باندې خبرې اترې. غریب ما لکه بس مې دومره وړو کې بحران ګاډی را سره و ګاډی مې خرڅ کړو ټیکټ مې واخیست. د چارسدې په هسپتال کې نوکرم یم. 4 میاشتې مې پاتې شوې په نوکرۍ کې. نو بس کاریسته به لاړو چې به لکه دا وټلینګ ما ته داسې چې زما د دوبي خرچه زما د خوراک څښاک زما د اوسېدو هغه ټول هر څه په بابي باندې وکړه. زما ژوند خو ټول د چارسدې په هسپتال کې تېر شوی دی. یعنی زما پلار هغې هسپتال کې مالي و او مونږ هلته کې پیدایش هم زما هلته شوي، زما واده زما بچي ټول په هسپتال کې شوي. جګرانو کتونکو په دې پروګرام مشالونه کې به مونږ تاسو ته ښایو چې د دغه هنرمندانو او د دغه فنکارانو د فني سفر آغاز څنګه و او د هغوی دغه فني سفر څنګه تېر شوی. دلته کې محفوظ صاحب ما ته پروډوسر ویلي چې راشه او کم عمر هم داسې ایکټینګ له راغلی یم ایکټینګ له راغلی یم نو هغوی ما ته نه ته دننه نه شي تللی به ولې نه شم تللی. شاباش. او چې داسې یو به مې داسې وو دا بل به مې داسې کړ نو به مې دا بل به مې داسې کېښود ټوله شپه به زما د لاسونه به خوشو سوکانو ډېر ښه. او د دې شوبز د وجې د لاسه ما نوره نوکري نه شوه کولی، که چېرته به نوکر شوم یا سرکاري هلته ما پسې د ډرامې اطلاع راغله نو ما به هغه نوکري په ځای پرېښود او زه به ټلویزیون ته مې منډې ووهلې د هغې په وجه ما نه ډېرې نوکرۍ تللي دي. قرار دي، دلدار دي، یار دي، مده او تیار پښتو ده. جي ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې به تاسو ګورئ او اورئ خوندور ګپ شپ او د دې سره سره تاوده او ګرماګرم بحثونه. چې تنګي د تلونو اوس یو سړی ناست دی د هسپتال نه بار ناست دی او یو خبره کوي ما چوې چند روپۍ تانې سالورني هلکه زه په ډرامه کې رالم اوی په انتظار ډرامه په ټول کلي کې بس یو تم بلنو چې مې والي وي. اوس خو ستا زوی مالدار شو اوس به 3 کروړه روپۍ راکړي. خو زموږ فنکاران چې کوم دي نو هغوی عمرونه هم پټوي لکه زموږ د خویندو په مثال. ما خو په ځان شک راغی جوړې زم خور یم. نو چېرې دې منګي دې کې د اواز رښتیا ښایسته کېږي ښایسته کېږي چې بیا هلکه اواز دې ښایسته شوی خو ځان ساته چې څوک دله رانجه درډوي. نیله دیله نو اوس دې کې پته نه لګي چې نیله کومه یو او دیله کومه یو. ما د اکثر سراج وي نیله څوک ته دیله څوک ته ما ورته نیله وتې او دیله به زه ګرانو پښتنو وروڼو دا هر څه به تاسو ګورئ په ایم ټلویزیون مردان د فیسبوک په لار او د یوټیوب په لار.